یوه مور او زوی چې جک او جوی نومیږي په یوه خونه کې دي چې یوازې یوه تړلې دروازه او یوه کوچنۍ رڼا لري. جک فکر کوي چې ټوله نړۍ دا خونه ده ځکه چې هغه دلته پیدا شوی دی او لوی شوی او نن د هغه 15 کلنۍ کلیزې ورځ ده. دوی هره ورځ د ځینو کارو عادت لري لکه په خونه کې هر شي ته صرف خیر ووایي، تمرین وکړي او ویټامینونه وخوري. جک دا خونه او تلویزیون لري. دوی د کلیزې لپاره کیک جوړوي، هغه رقم کیک چې جک یوازې په تلویزیون کې لیدلی دی. جک ډیر خفه دی چې د هغه کیک د تلویزیون په رقم شم نه لري. هغه باید په هفته کې یوه شپه باید فارمالۍ کې د سوري کیکو لپاره ویده شي ځکه چې د نیک په نوم یو سړی راځي چې دوی ته د خوراک لپاره شیان راوړي او د دوی سره اړیکه ونیسي او لاړ سي. او دوی کولی شي راتلونکي هفته کې چې نیک راسي یو څه ورڅه وغواړي. البته ممکنه ده چې هغه غوښتنه ونه مني. یوه شپه جک همداسې پروت چې یو موږک راسي خونې ته. دی هغه ته ډوډۍ ورکوي چې ورسره ملګری شي، مګر جوی ناګهان هغه ووهي او وایي چې دا موږک ټوله خواړه خوري او دلته نسي پاته کېدلی. او جک ډیر خفه کیږي. یوه شپه نیک د هغه د کلیزې لپاره ریموټي موټر راوړي او هغه ډیر خوشحاله سي. بله هفته کې چې نیک راسي هغه وایي چې نور ویټامینونه نشي اخیستلی او د هغې پر سر منت هم پرېږدي او وایي چې زه د دې خونې دپاره هر څه راوړم. جوی باید د غلام په څېر مننه وکړي او د اعتراض حق نه لري. نیک وایي چې هغه د 6 میاشتو راهیسې بیکاره دی. هغه هڅه کوي چې په المارۍ کې د جک سره اړیکه ونیسي، مګر جوی هغه ته وایي چې هیله کوم هغه پرېږده او وایي چې راځه تخت ته ولاړ سو. په شپه کې جک پټ د المارۍ څخه راوځي او د نیک سر ته ودرېږي چې ناګهان جوی د خوبه ویښېږي او د یوې عجیبې ویرې سره جک ته وایي ولاړ سه المارۍ ته. پر نیک باندې دا کار ډیر بد ولګېږي. نیک هغه خفه کوي او ورته وایي که دې بیا داسې کار وکړي نو وژنم دې او ورته وایي چې فکر کوم هیر دې شوه چې څنګه دې زوی پیدا سو او د هغه ځای نه ولاړ سي. جک د باندې راسي او په اوښکو سره د دې پیښې لپاره بخښنه غواړي. کله چې دوی سهار د خوبه راویښ سي دوی ګوري چې نیک د خونې برکې کته کړی وي او خونه ډیره یخه وي او دوی باید ګرمې جامې واغوندي. جوی اوس غواړي چې بعد 2 کاله د دې خونې څخه ووځي. هغه هڅه کوي چې جک ته رښتینې نړۍ او حقیقت ووایي. هغه وایي هغه شیان چې ته په تلویزیون کې ګورې ټول رښتیا دي، سمندرونه، ونې، حیوانات. خو جک چې له ماشومتوبه په بل باور سره لوی شوی دا په هیڅ ډول نشي منلی او وایي دا ټوله چیرې ځای کیږي. هغه هڅه کوي چې هغه ته یوه پاڼه وښیي خو جک وایي نو هغه نور شیان چیرې دي چې ته یې په اړه خبرې کوې، ولې نه لیدل کیږي. هغه خپله مور دروغجنه بولي. جوی چې هر څه ورته وایي چې زه 2 کاله کیږي چې دلته یم، مخکې بل ځای وم او زه زموږ په خپل کور کې لوی شوی یم چې په رښتینې نړۍ کې د یوه ورځ نیک ماته دوکه راکړه او زه یې غلا کړم. مګر جک فکر کوي چې هغه دته کیسه کوي او نه پوهېږي چې هغه څه وایي او هغه دا نشي منلی. هغه وایي چې زه نیک غلا کړی یم او 2 کاله کیږي چې په دې خونې کې بندي کړی یم چې یو کودي دروازه لري. خو جک په غوسه کیږي او ورته وایي زه ستا په خبرو باور نه لرم. دا بله ورځ برق راشي خو مور یې ټوله ورځ ویده وي او جک یوازې د ځان سره لوبې کوي او وخت تیروي او بیا ویده شي. یوه ورځ جک تلویزیون ګوري او د هغه څه په اړه فکر کوي چې مور یې ویلي وه او د هغې څخه پوښتنه کوي ستا مطلب دا دی چې دا ټوله رښتیا دي. جوی خوشحاله سي چې هغه حقیقت ته نږدې کیږي. هغه وایي چې یو ځل کله چې نیک غوښتل دلته راشي زه د دروازې شاته پټه شوم او پر سر مې په یو درانه شي ووهئ او هڅه مې وکړه چې وتښتم مګر زه بریالی نه شوم. هغه هڅه کوي چې د جک په ذهن کې نیک خراب کړي تر څو هغه مرسته ورسره وکړي چې وتښتي. جوی یو پلان جوړ کړي چې د ماشوم مخ په ګرمو اوبو ومینځي او ګرم یې کړي چې کله نیک راشي هغه ته ووایي چې هغه ناروغه دی او تبه لري، باید یې روغتون ته بوځي. هغه یو یادداشت هم د هغه په جیب کې پرېږدي چې کله یې روغتون ته بوځي نو د هغه ځای خلکو ته یې ورکړي او مرسته ورڅه وغواړي. همدې وخت کې نیک راسي. هغه ورته وایي ځکه چې خونه یخه وه هغه ناروغه شوی او ډېره تبه لري، مګر هغه وایي چې سبا شپه به زه هغه ته دوایي راوړم. جوی هر څه تمنا ورته کوي چې هغه باید روغتون ته بوځي خو هغه انکار کوي او ځي. هغه ډېره د دې وضعیت څخه ستړې شوې ده. هغه په خپل یوازیتوب کې ژاړي او د هغې سر ته یو بل پلان راځي. هغه جک ته وایي چې ته باید د مړه کېدو تمثیل وکړي او ستا جنازه په غالۍ کې پیچم. کله چې نیک ته د موټر شاته وغورځولې په سم حالت کې ولغړه او پټ راووځه او وتښته. که څه هم دوی همداسې تمرین کوي خو جک د ویرې ورته وایي ستاسو کرکه لرم. خو مور یې د بهرنۍ نړۍ په اړه پوهېږي او پوهېږي چې دا د هغه د ژوند لپاره د صلاح کار دی او مجبوره ده هغه ته د بهرنۍ نړۍ او د هغې د ښکلا په اړه ووایي او هغه ته انګیزه ورکوي چې تر څو دا کار اسانه شي. ورته ناګهان پوهېږي چې نیک راځي. ژر تر ژره جک په غالۍ کې وپیچي او تمثیل فعل کړي لکه د یوې مور په څېر چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړی وي او وایي تا زما زوی ووژئ او اوس د نیک په وړاندې
ځواک د هغې په لاس کې دی. جوی وایي هغه دلته مه خو هغه یو ځنګل ته بوځه هلته یې شخ که او قسم وخوره چې ته به په خپل ناپاکو سترګو هغه ته نه ګورې. نیک قسم خوري. هغه جک بهر راوباسي او اوس جک د غالۍ د سرې نه د نړۍ یوه کوچنۍ برخه وویني. هغه د موټر شاته وغورځوي او ولاړ سي. یو څه وخت وروسته جک ولغړي او د هغه سترګې د لومړي ځل لپاره نړۍ ته خلاصېږي او هغه ونې چې یې تل په تلویزیون کې لیدلې اوس یې په حقیقت کې ویني. اسمان تازه هوا مګر د اضطراب او ویرې سره. کله چې موټر ودرېږي هغه د موټر څخه وغورځي او یو سړي ته ځي چې د خپل سپي سره دی او مرسته ورڅخه غواړي. نیک وبېرېږي او وتښتي. پولیس راسي او جک د ځان سره موټر ته وخېژوي. هغوی په سختۍ سره وکولی شي چې د جک څخه ځینې نښې ترلاسه کړي. د مثال په توګه هغه وایي چې موږ په یوه خونه کې وو چې کړکۍ نه درلودله. پولیس د معلوماتو راپور ورکوي او دوی د هوایي عکسو په واسطه سره هغه خونه او هغه کور پیدا کړي او د هغه مور وژغوري او هغه ته راځي او دوی د په روغتون کې یوې خوندي خونې ته راولي. جک چې له ماشومتوبه د هغې خونې د قوانینو سره عادت شوی و اوس یې په ذهن کې ډېرې پوښتنې دي. د مثال په توګه هغه وایي چې موږ باید یوازې د خوب کولو د مخه غسل وکړو یا مثلا هنداره هغه ته عجیبه ښکاري ځکه چې د لومړي ځل لپاره خپل ځان پکښې ویني. ډاکټر دوی ته راځي او دوی ته درمل عینکې ورکوي تر څو رڼا د دوی سترګو ته زیان ونه رسوي او وایي چې جک باید ماسک واغوندي ځکه چې د هغه بدن تر اوسه د هوا د میکروبونو سره عادت شوی نه دی. د جوی مور او پلار چې اوس یې طلاق اخیستی او جلا ژوند کوي راشي مګر جک شورماشور نسي زغملی. هغه اوس په نړۍ کې چې هر څه ورسره پیښیږي تجربه کوي او هغه خلک په خونه کې د مختلفو مخونو سره ویني. کله چې ورسیږي خپل د انا کور ته هلته د خبریالانو یوه ډله راټوله شوې چې غږونه یې جک زوروي. د جوی د مور د سپیسر رابرټ هلته د دوی انتظار کوي او هغه ته د جوی د ماشومتوب خونه ښکاره کړي. کله چې ماښام شي دوی ډوډۍ خوري. د جوی پلار غواړي ولاړ شي او جوی پوهیږي چې پلار یې د هغې ماشوم ته ښه احساس نه لري. هغه د هغه څخه غواړي چې د هغې ماشوم ته وګوري مګر هغه نه ګوري. جوی ډېره خفه کېږي او خپلې خونې ته ځي. دا بله ورځ سهار جک بهر راځي او رابرټ هغه ویني مګر هغه ځان ناګمانه واچوي یعنې هغه یې نه دی لیدلی او د ځان سره په زوره خبرې کوي. وایي چې ولاړ سم اشپزخانې ته یو خوندور شی وخورم. هغه جک کنجکاپ کوي تر څو راشي او ورسره خبرې وکړي. وی تاسو دې ماشوم ته وګورئ څنګه خوندوره ډوډۍ خوري. د جوی حال و هوا سمه نه ده او د خپلې مور سره جګړه کوي. هغه وایي ته ماته اړتیا نه لري او مخکې له دې چې زه نه وم ستا زندګي ډېره ښه وه. د هغې مور په دې خبرې سره ډېره خفه کېږي او وایي ته فکر کوي چې یوازې ستا ژوند تباه شو. جوی وایي زه دا ځای نشم زغملی او خپلې خونې ته ځي. څو دقیقې وروسته د جوی سره د مرکې لپاره خلک راځي. جک د یوه کونج څخه ګوري. خبرنګاره د هغې څخه پوښتنه کوي. وایي کله چې جک پیدا شو آیا تاسو هڅه کړې وه چې دغه چا څخه وغواړئ چې تاسو یې بندیان کړي واست چې هغه بهر بوځي تر څو هغه آزاده شي او عادي ماشومتوب ولري. جوی وایي خو هغه زه درلودلم. خبرنګاره وایي دا سمه ده خو دا د هغه د ښه والي لپاره پرېکړه وه. داسې ښکاري چې دا پوښتنه جوی زوروي او هغه د خپل وجدان لخوا زورول کېږي. جک د شپې د خوبه راویښېږي او ګوري چې مور یې هلته نشته. کله چې جک د هغې په لټولو پسې ځي جک ګوري چې هغه په تشناب کې مځکه پرته ده. داسې ښکاري چې هغې د ځان وژنې هڅه کړې ده. امبولانس راځي او هغه بیا یې روغتون ته. اوس جک په خپل ژوند کې د دوهم ځل لپاره د خپلې مور څخه جلا شوی او دا احساس زغمي. جک پوهیږي چې په نړۍ کې ډېر ځایونه شتون لري مګر ډېر لږ وخت دی. د همدې امله خلک تل وایي ژر سه راځئ چې ولاړ سو ژر یې پای ته ورسوه. هغه پوهیږي چې هغه باید ځان سرګرمه وساتي او له ستونزو سره مقابله وکړي په داسې حال کې چې د هغه مور کمزورې ده او دا ځواک نه لري. جک چې فکر کوي چې د هغه اوږده وریښتان هغه ته ځواک ورکوي خپلې انا ته ځي او وایي زه غواړم خپل وریښتان پرې کړم او خپلې مور ته یې واستوم. هغه دې ځواک ته زما څخه ډېره اړتیا لري. د جک انا د هغه وریښتان پرې کوي او څو ورځې تېرې شي او جوی کور ته راسي. هغه د جک څخه بخښنه غواړي او ورته وایي کله چې ستا نه ماته ستا وریښتان راوړل زه پوه شوم چې بېرته ښه کېږم. تا د دوهم ځلې لپاره بیا زه وژغورلم. زه ډېره بده مور یم مګر جک وایي خو ته زما مور یې. جک د خپلې مور څخه غوښتنه کوي چې د پولیسو په مرسته بیا هغه خونې ته ولاړ شي. مخکې به یې هر سهار هغه شیانو ته سهار په خیر ویل. اوس یو په یوه د تل لپاره د هغو سره د خدای پامانۍ کوي او دوی ځي چې د نړۍ په نوم په یوه خونه کې خپل نوی ژوند ته دوام ورکړي. زما دپاره د فلم په پای کې یو عجیبه احساس درلودی. داسې ښکارېده لکه د جک چې دا خونه ډېره خوښه وه مګر د خپلې مور دپاره هغه موافقت وکړي چې خپل نوی شرایط ومني. دا ډېره ستونزمنه ده. هغه هلته لوی شوی و. هغه ورسره
عادت شوی و داغه نړۍ هغه خونه و مګر اوس یې فریښول او داغه ځای ولاړی. هیر مو نشي چې چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیو د لاسه ور نه کړي. الله مو راته وساته. د خدای په امان.